جن عزتمندو د قیامت دا عقیده او نظریه دا دوه شیانو سره کیږي، یو فطرت بل چې هغه عقل. فطرت سره سره عقل هم ورسره ملګری شي. د دې وجه نه نبي علیه السلام چې کله وایي خپل خاندان بنو هاشم را جمع کړ نو دا خبره ورته وکړه چې ان الرائد لا یکذب اهله. ای خلکو ای زما خاندان واورئ، ان الرائد یقینا رائد چاته ویل کېږي هغه چې د قافلې سره رهنما وي. لا یکذب اهله هغه قافلې والاو ته کله هم دروغ نه وایي. قافلې والاو ځان سره ملګری کړی چې ته زموږ رهنما اوسه یا پیسې درکوو یا څه یو ځای ته منډه وباسه. دا خپله هم د قافلې والاو ته دروغ نه وایي. نو بیا نبي علیه السلام فرمایي والله لو کذبت الناس ما کذبتکم. که ټول انسانانو ته دنیا انسانانو ته که بالفرض تقدیر ما دروغ ویلی وي خو تاسو ته بیا هم دروغ نه وایم. ولو غررت الناس ما غررتکم. که ټولو انسانانو سره زه دوکه وکړم ګوره ای بنو هاشمه تاسو سره خو نه کوم که نه. بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې والله قسم په الله انکم لتموتن کما تنامون. قسم په الله چې تاسو باندې مرګ را روان دی لکه څنګه چې تاسو شپې وده کېږئ دغسې به یو ورځ مرګ در باندې راځي. وانکم لتبعثن کما تستيقظون. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې بېشکه تاسو به بیا دوباره د قبرونو نه پورته کېږئ لکه څنګه چې تاسو سبا د خوب نه راجګېږئ. وانکم لتحاسبن بما تعملون. او خامخا به تاسو سره حساب کېږي د هغه عملونو چې تاسو په دنیا کې کوئ. دنیا کې چې تاسو کوم عمل کړي د هغې حساب و کتاب به در سره کېږي. او بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې وانکم لتجزون بالاحسان احسانا وبالاساءة سوءا. بېشکه تاسو ته به د نیکیو نیکه بدله درکولی کېږي او د بدیو بده سزا به درکولی کېږي. لکه موږ چې وویلې چې دلته الله رب العزت فرمایي چې الله یو شی باطل نه دی پیدا کړی او هر څه چې په دنیا کې انسان کوي د ده یو نتیجه خامخا شته دی چې په آخرت کې به د ده نتیجه دا ګوري. که نیکي کړې وي د نیکو نتیجه او که چېرته چا بدي کړې د بدو نتیجه او انجام به ګوري.